وای په پیغلو نجونو کې چې څومره حیا وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې هم ډیر حیاناک و. او کومه میرمن چې څومره ډیره حیاناک وي دومره الله ته محبوبه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وای زه له هغه چا څخه څنګه حیا ونه کړم چې فرشتي هم له هغه څخه حیا کوي. نه ستا وجدان اجازه درکوله هغه کار ته مه وړاندې کېږي. تر ټولو لوړه مرتبه حیا هغه له خپل رب څخه حیا ده. کله چې حیا درنه ولاړه وای بیا نو چې څه کوي کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابو سعید خدری رضی الله عنه وای په پیغلو نجونو کې چې څومره حیا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې هم ډیر حیاناک و. او کله چې به یوه خبره په طبیعت برابره نه وه نو موږ به یې اثرات په مبارک مخ کې له ورایه لیدل، رنګ به یې تغییر وکړ، خو د حیا له امله به یې څه نه ویل کله ناکله. حیا هغه صفت دی چې انسان له ډېرو لویو ګناهونو او لویو مصیبتونو څخه ژغوري. په شریعت کې حیا هغه خوی ته وایي چې انسان له ناوړه چارو څخه راګرځوي. حیا هغه خوی دی چې انسان له ناوړه چارو څخه راګرځوي. وجدان دی، احساس دی، فکر دی. تا له دننه څخه نه پرېږدي چې یو کار وکړي، هغه کار چې د هغه کار له امله په تا باندې خلک نیوکه کوي، هغه کار چې د هغه کار له امله ستا رب له تا څخه ناراضه کیږي. له همدې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الحیاء کله خیر. حیا وای ټول خیر دی. بل حدیث کې فرمایي چې حیا یوازې خیر راوړي. او بل حدیث کې وایي چې الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه. وای حیا د ایمان یو برخه ده او ایمان په جنت کې دی. حیا هغه لوی صفت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ډیر قدر کړی دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فداه ابي و امي په کوټه کې ناست دی او مبارکه پښه یو څه راښکاره سوې ده، یو اندازه یې دغه لنګ راپورته سوی دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راننوت، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادي ناستو. عمر فاروق رضی الله عنه راننوت، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادي ناستو. لږ وروسته عثمان ابن عفان رضی الله عنه راننوت. چې هغه راننوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره راټول کړ. حضرت عایشه رضی الله عنها وروسته پوښتنه ترې وکړه یا رسول الله څه وجه وه چې ابوبکر رضی الله عنه راننوت ته عادي ناست وي، بیا ورپسې عمر رضی الله عنه راننوت ته عادي ناست وي، لیکن عثمان رضی الله عنه چې راننوت تا خپل ځان پټ کړ ډېر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وای زه له هغه چا څخه څنګه حیا ونه کړم چې فرشتي هم له هغه څخه حیا کوي. واصدقهم حیاء عثمان. رښتونی حیاناک با حیا انسان، با درک انسان، با فکر انسان. د عثمان رضی الله عنه حیا په ټولو صحابو کې تر ټولو لوړه حیا وه. حیا هغه ډال دی چې انسان ګناهونو ته نه پرېږدي. حیا هغه ډال دی چې له انسان څخه مصیبتونه ژغوري. حیا ډیر لوی صفت دی دوستان. په ځانګړې توګه په میرمنو کې حیا ډیر لوی صفت دی. میرمنې ټوله حیا ده او کومه میرمن چې څومره ډیره حیاناکه وي دومره الله ته محبوبه وي
دومره په خپل خاوند ګرانه وي او همدومره د دې شایست محفوظ وي. حیا په ښځینه‌و کې حسن دی، ځکه علما فرمایي چې لکه څنګه چې د ونې غذا اوبه دي، د مخ د حفاظت غذا ظاهري و باطني، دا حیا ده. ځکه چې اوسني اطبا وایي کومه میرمن چې مخ لوڅ ساتي، په دې باندې د نارینه‌و نظرونه لګیږي، نظر ورځي د دې په مخ. دا نظر په خپل یو شی دی چې په لاس نه محسوس کیږي، خو په خپل یو مؤثر شی دی. کوم نظر سره چې غیر مشروع خواهشات مکس وي او هغه د یوې پردۍ میرمنې په مخ باندې ولګیږي، د هغې په مخ کې چې کوم هغه معنوي نور دی هغه له منځه وړي. له همدې امله علما فرمایي چې حیا د میرمنو حسن زیاتوي. بل علما وایي ته چې یوه ګناه کوي نو ته به له دوو حالتونو څخه خالی نه وي. یا به دې باور دا وي چې زه دا کومه ګناه کوم الله تعالی ما نه ویني، نو که دا باور دی نو خو کافر سوی، له اسلام واوښتې، له اسلام ووتې، ځکه تا عقیده دا ولرله چې الله تعالی ما نه ویني، او دا د کفر عقیده ده. او که یو کار دی کاوه او عقیده دی دا و چې الله جل جلاله ما ویني، خو بیا هم تا هغه کار څخه لاس نه اخلي، نو ته ډېر بې حیا انسان نه یې چې په دې پوهېږې چې زه دا یو معصیت یو ګناه کوم، الله مې ویني، په دې د یقین او باور دی، بیا هم هغه کار کوي، بیا هم په هغه ګناه کې اخته یې، نو ته ډېر بې حیا نه یې، ډېر بې حیا نه یې. له همدې امله دوستانو حیا که غواړو چې له ډېرو ګناهونو څخه بچ اوسو، د حیا صفت باید په ځان کې پیدا کړو. حیا دوه ډوله ده، یو فطري ده، یو کسبي ده. فطري هغه حیا ته وایي چې فطرتاً یو انسان داسې جوړ سوی وي چې هغه خپل خوی دی نه پرېږدي چې دی ځینې تېروتنې وکړي. هغه فطرتاً د انسان سره وي یا نه وي. یوه کسبي حیا ده، هغه دا ده چې ته خپل وجدان وروزه، د وجدان روزنه وکړه، د خپل احساس روزنه وکړه، د خپل فکر تربیه وکړه، او داسې فکر وکړه چې زه دا کار کوم په دې باندې ما چې سبا مې خلق ملامتوي، سبا مې الله ملامتوي، زما وجدان باید داسې وروزل سي چې اول سر کې همدا وجدان ما ملامت کړي. او بل طرف ته کله چې له یو انسان څخه د حیا صفت زائل شو او ورڅخه لري شو، له ده څخه هغه ډال لري شو چې د حفاظت کوي له ګناهونو څخه، له مصیبتونو څخه، له بدو نومونو څخه حفاظت کوي، هغه ډال ترې لري شو. له همدې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وَإِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. یا په بل عبارت کې دی چې اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. کله چې حیا درنه ولاړه وای بیا نو چې څه کوي کوئ، یعنی بیا هغه پرده وشکېدله، بیا هغه ډال مات شو چې تا له مصیبتونو څخه ژغوري، تا له ګناهونو څخه ژغوري، بیا نو چې څه کولی شي هغه کولی شي. د دې معنا دا نه ده چې اجازه ده چې حیا ماته شوه هر څه کوه، نه، دا معنا چې حیا وساته
او که حیا درنه ولاړه نو بیا هیڅ شی تا له نورو ګناهونو څخه نشي رانیولی. د حیا خپل مراتب دي. تر ټولو لوړه مرتبه حیا هغه له خپل رب څخه حیا ده، له الله جل جلاله څخه حیا ده. دا فکر کوه چې الله ته زه څومره ګران یم، څومره نعمتونه یې راباندې کړي دي، څومره انعامات یې راباندې کړي دي. مسلمان یې پیدا کړی یم، صحت یې را کړی ده، ځواني یې را کړی ده، حسن او جمال یې را کړی، مال یې را کړی ده، عافیت یې را کړی ده، وغیره وغیره. په زرګونو نعمتونه یې را کړي دي. لیکن زه په دې ټولو شیانو باندې سترګې پټومه او بیا هغه څه کومه چې همدا رب راته وایي چې دا مه کوه. هغه له تا سره احسانات کوي، هغه له تا سره نیکۍ کوي او ته د هغه له قوانینو او له اوامرو څخه سرغړونې کوي. له هر څه وړاندې او تر ټولو عالی حیا هغه له خپل رب څخه حیا ده. راځئ حیا خپله کړو دوستانو. راځئ په هر مورد کې فکر وکړو چې دا کار چې زه کوم څوک خو به ماته د ولې نه وایي، څوک خو به په ما نیوکه نه کوي، زما وجدان خو به خجالت نه محسوسوي. دا فکر وکړه او بیا د هغه عمل په اړه تصمیم ونیسه. که چیرې وجدان اجازه درکوله، که چیرې دی اجازه درکوله چې خلک بد نه وایي درپسې، که چیرې ستا عقیدې اجازه درکوله، ستا ایمان اجازه درکوله، وی کړه. او که دی نه الله رب العزت اجازه درکوله، نه ستا ایمان اجازه درکوله، نه ستا وجدان اجازه درکوله، هغه کار ته مه وړاندې کېږه. الله تعالی دې موږ ته حیا نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ د ټولو ځوانانو د خوندو او ورونو حیا او عفت وساتي. الله تعالی مو دې دغه درون صفت په نصیب کړي او الله تعالی مو دې له نورو مصیبتونو څخه وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.